ابل زمې د یو بوډۍ سره انټرویو کته و رب الکعبه دا بس خبرې خو مناسب نه خو یعنی دا کېدی نه شو چې ته هغې ته ونه ژاړې هغه انټرویو ته انګریزه وه نو یو مسلمان ته تپوس کوي وی ته الله مني هو الله منم وی عیسی علیه السلام مني وی او منم وی عیسی علیه السلام د الله پیغمبر مني دا اوس نصرانۍ ده دا زنانه ګوره ښه انګریزه د انګریزانو په ملکونو کې نصرانۍ کرسچنه چې ورته وایي عیسی علیه السلام د الله بنده او میسنجر یعنی پیغمبر یې مني دوی خو ورته اله وایي که نو هغې ورته ویي او ما پې سوچ کړی دی زه پیغمبر منم ما کتابونه کتلي نو هغه هلک ورته وایي او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ګڼي بوډۍ په ژړا شو وی د داسې سړي نوم دې راته واغستو چې د دا نوم زه واورم ما لاسې ژړا راسي د داسې سړي نوم دې راته واغستو چې د دې سړي دا نوم زه واورم هسې ماله ژړا راسي او دا زړه مې وایي چې دې سړي کې څه کمال شته چې دا نوم یې دومره خوږ دی د انګریزه د انګریزانو په ملکونو او سبحان الله دغه ما یو ترتیب دا یو صفحه کې ما وکتو هلکان دي ځوانان فتیة آمنوا بربهم ځوانان دي د انګریزانو په ملکونو کې توحید بیانوي دا ځوانان دي هغه بعض د مسلمانانو په ملکونو کې دین نشي زده کولی لمونځ اودس نشي کولی د انګریزانو په منځ کې ولاړي د هغوی په میلو کې ولاړي د هغوی په پروګرامونو کې ولاړي یو ته وایي دا کتاب واله که دا کیسټ واله ته راشئ لږې خبرې به وکړو ښایسته ښایسته ځوانان موږ سره رابطې ډېرې دي نو د هغوی یو صفحه ده زه یې ګورم را ګورم دا پروګرامونه پکې دا دعوتونه د دې زنانه دا ویډیو وچلې د څه وخته پورې او ډېر خلک متاثره شو چې څه ناشنا خبره چې دا د پیغمبر د نوم سره جاړي او موږ پیغمبر پوره رعایت کو چېرته هم جړلی نه دي او لږ وخت تېر شو بیا د دغه هلکانو پروګرام و هغوی پکې داسې پروګرام هم چلوي چې نن موږ سره دومره مسلمانان شو پلاني ځای کې مسلمانېږي او هغه بوډۍ راغلې وه هلته یې کلمه وي مسلمانان شو ما په خپل هغه ویډیو ولید کلمې وي مسلمانان شو دا چې دومره دې زړه کې دا خبره پرته وه چې د پیغمبر د نوم سره جاړي خو دې د دې پیغمبر باره کې تحقیق کړی و تپوس یې کړی هسې تا چېرته تپوس کړی چې ما د دې پیغمبر په دې ژوند پوه کړه چې ته ملا صاحب خواله ورغلی چې تپوس دې کړی او هغه کوم چې بیان شوی دی لکه موږ په شپږو کالو کې بیان کړی هر ته یاد دی هسې چې پیغمبر دا نوم واخستی چې درود وی جړه درته نه یم جړه لږه لرې خبره درود وی او بیا موږ خبرې شروع کوو موږ چې د پیغمبر تابعدار او موږ دا او موږ دا د پیغمبر تابعداري په صحیح طریقې سره کول ډېر ګران کار دی خو الله یې اساني هغه چاته چې څوک یې کوي